اولین کار څه کوي پیغمبر دلته مسجد نبوي بنیاد کې غدي او جمعه المنزه بنیاد کې خلا یو کار څه پیغمبر وکړو خود قبا الکی کې هم پیغمبر د مسجد بنیاد ولګولو هم قبا الکی کې اولین مسجد چې اسلام کې جوړ شوی دی مسجد قبا دی دویا مسجد نبوي څنګه هغه دی اوسات دی چې یو المون سوره زیات ثواب لري چې انسان مسجد نبوي کې المنځ وکي خدای مټولو ته مسجد نبوي هغه المنځونه مستحب نوافل واجبات خدای توفیق مټولو ته خدای نصیب وکړي سوال کی بهرحال داغه قبا الکی کې چې کلثوم بن حدم متعی څو رجدي سره پاتې شولو یو شاید څه ډېر عجیب ودی کې هغه دا چې پیغمبر طهار سا کاسویل چې موږ پاتې شي اوس دا عجیبه خبره وا عرب دی که مو پښتو خو به وکاشته چې یو قدرمان ولمنده چې چوکي حقایق هغه یو سره لوړو د نور بیا سیاونه مروريږي بیا بس کوي پیغمبر د سی عجیب حالاتو کې ده چې هر سردار قبایلی چې موسی په پته کېږي پیغمبر د کو چې ایما اوخي سره کار ده اوخي تلیار پرېګ ده چې دا چی ته کې نستله ماغای مکور ماغای موځای خلوا سبیلها فانها مأموره اوخي تلیار پرېګ ده دا مأموره ده مأموره یعنی دې ته امر ده چې دا چی ته کې نس ماغای موځاش راتلو د غدوو یتیمانو ځای باندې د اوخه کینی پښتنه وکړه د شوک دي چې د یتیمانو ځای ده پیغمبر هغه ځای ونخلی هغه دوه یتیمانو ته د عظیم مقام ملاو شو چې د هغه زمکه باندې خدای دی عالم مسجد نبوي خوښ کړل او اولین جمعه المنس پیغمبر اندغ ځای کې وکړلو و داسې عجیب حسن امتزاج ده چې ماغه جمعه ورځ ماغه تاریخ انده ورځ پیغمبر رسیږي نو دوا کرونه پیغمبر یو مسجد نبوي څنګه کورونه وسره جوړ ک چې موبو وسیدل اندال توي چونکی دا سبا دا پیغمبر هجرت وکړلو گویا اولین مهاجر د هجرت کوونکی هغه رسول الله ده خپل کور نه هر شو ویل چې موږ به وسريږي وته د کنه چې مو ځای به جمعه جوړ شي جمعه سره اطرافو کې کور اخ یو کور ځون تخکاو دای به مو وسیدل ځای وي خو وسوم کې کور جوړ نه او جماعت جوړ نه او اوس پیغمبر مجبور اوس شو کلوټ شي دغه وخت کې یو دل سم موثبت سي رسول الله بل سم موثبت سي پیغمبر شي کړی پیغمبر دکو سي موسمون شو خوني تاوړې د زماغ کو سره کو څسترګي وغړلې ابو ایوب انصاری غاډر وخيارو څه خاله خبرې د دی سره پیغمبر سمون خوني تر سواله نزدک پیغمبر ابو ایوب انصاری سره به وسور شو څو شپې مغه سره وکي مغه سره پاتې شو هغه نه بعد د مسجد ډیر تیزه سره جوړ شولو او دی کې هغه کسان چې انصار وته انصار د مدینه اوسو خزرج وی قبيله وی دو په کولو دوی جنگونه کړیو کله شي کومه د مکاشي شراب تکاو داغه کسان کوم څه مکینه رغلیو دغه ملکر تیزه سره مسجد جوړول کې خپل خوري وکا هغه کې یو کاس څنګه به دوه وختونه بسول نه کول نورو به دوی درې راوړلې زناو کې د سیولک پوزیشن والو د جامونې زبه دیدلو چې ته واخخته غایا دوړي ځونه سپکاوه اما امار یاسر ته سینما ورېدلې ده چې جنگي صفین کې شهید شوالو پلار یاسر مور سمیہ د اسلام اول شهید خځو کې هغه سمیہ بیبي ده یاسر هغه دی پلار وو مور پلار مکه کې شهیدان شول صدی تقی واجنات ځون پټ کړلو دا امار یاسر دی به څو خفته زیاتې وچتاوالی چی پاره صدویخ مخپلی دی دوی رسول الله پنیات باندې دور مینه رسول الله سره ودغ امار یعنی واقعا یو جانثار یو فداکار صحابی د رسول الله جنا وخت یې څنګه شیا صحابه نه مني او څه ویل نه منو شاته پیغمبر سره مینه ده شاته پیغمبر سره خلوص سره مینه ده خالص مینه ده و دا مینه پیغمبر مرگ نه ورسته یا محفوظ وسته لکه ایمو جان و مالونه قربان دي مو جان و مالونه قربان دي مو دی هغه غلامانو کې نه رسوغنه یو امار یاسر ده چې څو خخت به رسول الله په نیت خستلی بیا جنا ملګری د پیغمبر دسیو هغه به امور تنگوالو دا ډېر عجیب واقعیا ده تنگوالو به دوی درې خخت به نور اپ کې خلا چونکه هغه بل سونه باند و دیگه به خخت وی دا پاسه به 15 شپږ نورونه کی نو پیغمبر دی خبر نه خپاش شو چې امار ویلی تنگاوي تاسو دیگه تاسو به مزاح انداز وی خو امار بنا تنگاوي
ورسته و جمله وکړه عمار دوته کو یا رسول الله دغه خلکو لکه ایمای مرګ را دا کړل که مړ کوي مده سره څکله دا خبره وکړه پیغمبر ته که عمار دوی د نه مړ کوي خو تقتلک الفئه الباغیه ما نورسته یو بغي ټولای روان دی هغه د شهیدۍ پرېږدېدنه دا جمله ډېره درنداد دی دا اهل سنت امني اهل تشیع امني څه ما نورسته یو ټولای روان دی باغیه چې دغه بغي ټولای دی هغه به د شهیدوي ماغه د پیغمبر پیشنګویي ثابته شوله جنگ سفین کې عمار علی سره د علی دفاع کې ودرېدلو مویا کسانو عمار شهید کړلو لذا نن هم انصاف ولا اهل سنت شتا څه هغوی دی څه عمار د مویا ملګرو شهید کړلو لذا پیغمبر دغه پیشنګویي مطابق د مویا ملګري هغه باغی ګروپ دی یعنی څوک امیر المؤمنین مقابله دا ودرېدل چا څه عمار شهید کړی دی هغه شی مو هیڅ ملګرتیا نشته هغه یو بغي ګروپ دی